اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیوي سره تاسو په خدمت کې ګرم خو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د نن ورځ په بل ډیو پروګرام کې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په اولسي ادب د ادیبانو شاعرانو په جون او د شاعرۍ چې کوم اصناف دي په دې باندې تاسو سره موږ خبرې اترې کوو موږ تاسو سره د پښتو په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې د تفصیلي پروګرامونه کړی دي دغه په جوړښت هم سره خبرې کړې ده دغه په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړې ده بیا موږ سره د کاکړي غاړو په حواله باندې خبرې کړې دي او دغه شانم دغه د جوړښت په حواله هم خبرې کړې او دغه په تاریخي اهمیت هم سره هم خبرې کړې بیا هم سره د چاربیت په حواله باندې خبرې کړې دي د چاربیت په تاریخ هم سره خبرې کړې دي د چاربیت په قصرونو هم سره خبرې کړې دي په چاربیتي شاعرانو هم سره خبرې کړې دي خو نن سبا موږ تاسو سره چې کوم د غزل شاعران دي د غزل په شاعرانو چې کوم شاعرانو غزل لیکل دي هغه باندې د سره خبرې کوو نن چې زمون کوم شاعر دی د دې شاعر نوم دی فضل رحیم لوهار دا یو داسې بیلوسه خدمتګار دی د دغه علاقې چې د سر په دولت ډیر نه خو د سره د پښتو ادب لپاره او د پښتو ژبې لپاره د زړه درد ډیر زیات دی او د دې ثبوت دا دی چې د اوسس یو ځل بیا د سیدل پوری دیوان سره د فرهنګ چاپ کو په ډیر خولي طریقه باندې چاپ کو د ډیر لوی کنټریبیوشن دی د پښتو ادب ته د په جون باندې خبرې کوو د دین علاوه د خپل د شعري مجموعه هم لري موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسور عطاالرحمن عطا صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډاکټر احمد مغبون صاحب دا درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي او د دې د ژوند او د دې د فن په حواله باندې بدی تاسو سره خبرې کوي د ټولو نه اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسور عطاالرحمن عطا صاحب لا کوم چې په جانزیب کالج کې د پښتو چې کوم څنګه دا دغه چیرمن دی د دې رومبه دی له ورزو د دین له نظر خو کیږي سره څنګه د شریکي پروفیسور صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علي وو ټکر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی پروفیسور صاحب فضل رحیم لوهار تاسو ملګری پاتې شوی دی تاسو ډیر نږدې پاتې شوی دغه د ژوند د حالاتو نه خبرې دغه د کار نه واقف څه نظر بر سره شریکوي دغه د ژوند په حواله ډیر مننه ټکر صاحب مغموم صاحب ته سلام او اسماعیل ګور صاحب زما استاد دی هغه ته ډیر درنښت او سلام زه د لوهار صاحب په ژوند باندې تاسو سره مختصره خبرو کوم اصل کې شنګله ضلع تر 1994 پورې د سواد ضلع برخه په 94 کې بیا د انتظامی تقسیم نورستو جدا ضلع شو دلته کوم نظر چې د تاریخ په وګدو کې نو د حافظ بابا نورستو موږ ته وسو نمونه ښکاری چې پای کې نقیب احمد فطرت صاحب دی وسوس سکلی وفات شو ډاکټر فتمن خان خانجی دی چې هغه کتابونه چاپ دي د شعر چاپ یو د غناویلم چاپ دی د غرنګ سرنزیب سواتی په تاریخ باندې کتابونه لیکلي دي بیا ډاکټر خورشید دی چې د نثرم پښتو کې چاپ دی او د شعري مجموعه هم چاپ ده خو بیا په د مینس کې یو د زمانه خلا پاتې شوی او دغه خلا زما په خیال پړمبیزل په صحیح مانو کې د ډکولو کوشش په ادبي حواله باندې فضل رحیم لوهار کړی دی او دغه نورستو بیا ګڼ شمېر زلمی او د نوي کل لیکوال مخې ته راغلي دي چې اوس په شنګله کې په ډېره ښه طریقه باندې د پښتو ادب چې دی دغه پرمختګ روان دی فضل رحیم لوهار چې دی نو د جی په 1902 کې پیدا شوی دی د شنګلې په مشهور کلی شاپور کې د پلار نوم محمد دی جی فضل رحیم لوهار صاحب چې دی نو د تعلیم چې دی پرایمري دی او داسې د چې د چونکې دی د غریبي کورنۍ سره تعلق نو بیا د وسایلي د کمی د وجې د غربت د وجې دی په څلورم جماعت کې سبق پرېښودی بیا دی د ویلډینګ کار زده کوجي د ویلډینګ کار زده کو خو مسله دا و چې د ویلډینګ د کار شروع کولو دپاره د دکان شروع کولو دپاره چې کوم وسایل په کارو نو د سره نو هنر خو هغه وسایل نو بیا د څه موده به دیاړي کړې ده بیا لکه د شنګلې ډېر زلمي د کویلې مزدوري کوي نو ده هم د کویلې مزدوري کړې ده بیا د هغې نه وروستو په 1993 کې
دغه د انګری او د ویلډینګ دکان کړی دی او تر ننه پورې د پیشه دغه د چې په دغه دکان کې لګیا دی کار کوي او دغه نه خپل بچو له رزق پیدا کوي او په دغه پیسو کې پیسې بچ کوي او د پښتو شعر لیکي او کتابونه په هم چاپ کوي په چې کوم تنظیم سره د پاتې دی نو د ټولې شنګلې په سطح باندې تر اوسه پورې یو لوی ادبي تنظیم هغه د حافظ الپورې ادبي ټولنې په نوم پیژندل کېدی شو ضیاءالدین یوسفزی جهانشیر خان ذاکر حجازي د دې بانی ارکان دي بیا لوار صاحب دغه تنظیم ملګری او د کال 2012 نو واخله تر ننه پورې دغه تنظیم صدر هم دی د دې تنظیم له خوا په مختلفو وختونو کې لوار په شنګله کې مشاعرې کړې دي ادبي ناستې کړې دي تنقیدي غونډې کړې دي دغه رنګ یو مهمه خبره بل ده چې د شنګلې نه چې کوم د حافظ الپورې په نوم باندې پښتو ادبي ایوارډ ورکول کېږي نو په دې کې هم د لوار چې کوم کنټریبیوشن دی نو هغه ډېر بنیادی دی دی په اصل کې دغه د سملګرو سره لکه پای کې سردار زیب او د سنور ملګری دي دای سره په شریک باندې دغه یو فکر شروع کړو او هغه ته بیا یو عملی شکل هم ورکړی شو په شاعرۍ کې د لوار صاحب د وینا تر مخه چې هغه د حنیف قیس نه د سواد د مشهور شاعر حنیف قیس نه په شروع کې اصلاح غستې د خپل استاد غني تر دې د مسجد لوار صاحب کوم شعري مجموعه چاپ دي نو 15 دي باغې کې لومبۍ مجموعه چې د غینو مو د وخت یری دا په کال 1999 کې چاپ شوی و دویمه شعري مجموعه د غدجی په آینه کې د خالونو خندا دا په 2003 کې چاپ شوی و دریمه د در په 2008 کې چاپ شوی دا سلورمه د جون می ټپنه شو سندره نشو دا په 2014 کې او پینځمه خو جنگ نو په کار دا وسوس په 2000 کې لکه څنګه چې تاسو په خپل انټرو کې ذکر وکړو د حافظ بابا دیوان تدوین په 2000 کې دا وسو شو او د دې نه علاوه د حافظ بابا انتخاب په نوم باندې کتاب د حافظ بابا د شاعرۍ د انتخاب تیار دی هغه د چاپ په مرحله کې دی بس ضرب چاپ شي د لوار صاحب شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي ټکر صاحب نو پاره کې د ټولو نه د مقدار په لحاظ او سیوا چې کوم صنف دی نو غزل دی بیا په نظمونو کې هغه مورا نظمونه هم لیکلي دي آزاد نظمونه هم لیکلي دي دغه رنګ هغه قطعات لیکلي دي او په هایکو کې هم توازمایي کړې ده خو زما خیال دی چې لکه څنګه چې د هغه په شعر کې د غزل صنف سیوا دی نو دا رنګ د معیار په لحاظ باندې هم د غزل تل چې د نو دا په د نور وصفو ماته درنښ کاری او زه لوار صاحب د غزل شاعر ګڼم تر څو چې د لوار صاحب د شعر خبره ده نو زه تاسو ته دغه یو 2-3 شعرونه وایم چې د دې نه به تاسو د شعر ته دغه د نظر اندازه وشي د ډاکټر صاحب د مخې وایم دا شعرونه هغه داسې دي چې دی وایي چې زه وایم چې د قام ستونزې په ګوته کړي غزل دی زه وایم چې د قام ستونزې په ګوته کړي غزل دی یاران د چا د حسن قصیدې ته غزل وایي بل شعر دی چې د یو د سترګو جنگ او بل د خاورې جنگ ستایلی د یو د سترګو جنگ او بل د خاورې جنگ ستایلی اوس دې ته غزل وایي او که دې ته غزل وایي ډېر ښه او بل شعر دی چې په لر او بر کې له حالات د دې جوګه نه دي چې په لر او بر کې له حالات د دې جوګه نه دي چې سړی دا ووایي چې مست منګې بر وړی دی ډېر ښه او د دې نه علاوه ټکر صاحب چې د لوار صاحب په شاعرۍ کې کم بل رنګ د ټولو نه ښکاره دی نو هغه د لوار صاحب سیاسي شعور دی
او زما د اندازې مطابق دغه شعور ډیر کره دی دغه چې کوم سیاسي فکر دی په دغه حواله باندې هغه ډېرې د کار خبرې کړي دي او ډېرې کره خبرې کړي دي او داسې خبرې دي چې زما په خیال دغه د دې وطن د سیاسي حوالو سره ټولو بنیادي خبرې دي. لکه زه تاسو ته په دغه حواله دغه 2 شعرونه وایم چې شعر دی خبره دا ده چې ښارونه موږ په خپله ساتو. خبره دا ده چې ښارونه موږ په خپله ساتو، دوی له پکار دي چې واپس لاړ شي سنګر وساتي. او په دغه حواله بل شعر دی چې هغه د دې ملک د جمهوریت د کاره بس کی. هغه د دې ملک د جمهوریت د کاره بس کی د چا چې د وطن د سرحدونو سره کار دی. او د دې نه علاوه چې ټکر صاحب موږ دا وایو موږ د خپل استادانو نو لوستیم دي چې شاعر د خپل ماحول سره د خپل چاپیریال سره چې هغه د ټولو نه جوړ رشته لري، د ټولو نه جوړ تړون ورسره لري او د دغه معروضي حالاتو د ټولو نه اول اثر چې دی نو هغه شاعر لري او دغه اثر بیا دغه په شعر کې ریفلیکټ کیږي هم. نو موږ دا خبره بار بار اورو او کوي چې د سوه شرور چې په پښتون وطن کې سروان دي سکیږي دلته چې د بدامنۍ کوم اثرات دي، دلته چې د جنگ کوم اثرات دي هغه ډیر زیات ویزیبل دي او هغه د بلاش شاعرانو په شعرونو کې هغه ریفلیکټ شوي هم دي. دغه رنګ هم د لوار په شاعرۍ کې ډیر زیات ښکاره دی. لکه په دغه حواله تاسو سره څو شعرونه د هغه د شاعرۍ نه شریکوم چې هغه وایي چې دا اوري د سن اخر واخستو، دا اوري د سن اخر واخستو، یو بل نه خلري او دا خار او اور. او نور شعرونه دي چې اور کې د بارودو د سپرلو وطن، هر مازیګر سوځي هر سحر سوځي، او کله زمون خار کله حجره جمعات، کله زمون غر کله نختر سوځي. ډیر او 2 شعرونه په دغه حواله درته نور وایم چې دلته کې مرزه ګولې وریږي، دلته کې مرزه ګولې وریږي، دلته کې مرزه آشنا جنگ دی او دا خو په هغه ځای کې بیا چغې دي، دا خو په هغه ځای کې بیا چغې دي، دا خو په هغه ځای کې بیا جنگ دی. او دغه موضوع په بل ځای کې داسې راوچته کړې ده چې د پښتنو پښتونخوا سره دا څه روان دي، د پښتنو پښتونخوا سره دا څه روان دي، د دغې دواړو د بقا سره دا څه روان دي. زمونږ کور روان کو او ستاسو یې جومات وسېزه، زمونږ کور روان کړه او ستاسو یې جومات وسېزه، ما سره څه روان دي، تا سره دا څه روان دي. د دې نه علاوه ټکر صاحب بلوار صاحب په شعر کې بلا ښکلي ښکلي تشبیهات موږ ته تر سترګو کېږي. هغه شعرونه په سړي باندې د هغه تشبیهاتو د وجې ډېر ښه لګي. لکه د مثال په طور په دغه حواله باندې زه تاسو سره څو شعرونه شریکوم چې بغیر له خاپیرونه کوه قاف نیمګړی ښکاري، بغیر له خاپیرونه کوه قاف نیمګړی ښکاري، دا ښکلي ښکلي خلک چې په زړه کې وي نو ښه وي. ډېر ښه. او بل شعر دی چې اوربل دي چېرته بیا داسې بې ځایه راخور نه کړې، اوربل دي چېرته بیا داسې بې ځایه راخور نه کړې، ماران د مداري چې په اوده کې وي نو ښه وي. نو ښه وي. ډېر ښه. او همدغه رنګ په دې شعر کې هم تشبیه ده چې زه د وصال نه بغیر څنګه مطمئن کم زړګی، زه د وصال نه بغیر څنګه مطمئن کم زړګی، میاشت چې ښکاره نه شي نو هسې څوک اختر نه کوي. ډېر ښه. ډېر ښه. او 2 شعرونه نور دي چې ستا ستم او وفا دواړه مې قبول دي،
دا ستم او وفا دواړه مې قبول دي چې رڼا ویرنا او سوځیده دواړه په لمر کې او دغه تشبیه ټکر څه ستاسو توجه ته غواړم چې په ډولۍ کې مرایات که په جړا شه په ډولۍ کې مرایات که په جړا شه خلک جاړي خپل تازه مړی اختر کې ډېر ښه او بل زه اخیری یو دوه درې خبرې کوم بیا به د مشرانو نظر اورو د لوار صاحب په شاعرۍ کې چې بل کوم د ټولو نه زیات اپیلینګ څیز دی نو هغه د شعر کې چې کوم موسیقیت او غنایت دی او رواني او برجستګي ده هغه ډېره زیاته زړه راښکونکې ده په دغه حواله زه ستاسو سره د لنډ بهر یو غزل نه یو څو شعرونه شریک کوم چې وایي چې یا پروردګاره څنګه دکنه یا پروردګاره څنګه دکنه ډېره ده ناکاره څنګه دکنه اووی یو یتیم ډېره ساډوبې ده اووی یو یتیم ډېره ساډوبې ده دا دنیا بې پلاره څنګه دکنه او بل شعر دی چې سم سړی زری زری کړي ستړی کړي سم سړی زری زری کړي ستړی کړي ستا د کلي لاره څنګه دکنه او هغه چې پخوا د کلي تلې ده هغه چې پخوا د کلي تلې ده نه راځي له ښاره څنګه دکنه او کنه لوهاره تا رښتیا ویل او کنه لوهاره تا رښتیا ویل او کنه لوهاره څنګه دکنه ډېر ښه د دې نه علاوه چې د لوار صاحب په شعر کې چې موږ کوم ترقي پسندي څه ته وایو د هغې ښکاره اثرات پکې ښکاري رومانوي رنګ هم ډېر شوخ دی او ډېر ښکلی دی او د هغه لفظیات او تشبیهات او د هغه د پیشې چې د هغه په شعر باندې کوم اثر دی هغې مې یو ډېر ښکلی رنګ د هغه شعر له ورکړی دی ډېره مهرباني پروفیسر صاحب ستاسو ډېره مننه ډېر د خوند او ډېر د مزې باز ستاسو په فضل رحیم لوهار باندې وکړو ډېر خوند یې وکړو خو اورېدونکو موږ سره زموږ یو بل دروند خوږ میلمه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم په پروګرام کې موجود دي نو ورځو ډاکټر صاحب او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیرالی ویو ډېره مننه ټکر صاحب خوشحاله اوسئ جي ډاکټر صاحب باس مو واورېده او زما په خیال چې تقریبا پروفیسر صاحب د هغه د شاعرۍ هر ځای نه داسې یو پوټی یو ټک ورکړه په ډېره ښه طریقه باندې د هغه چې کوم مقصدیت خبره د کوم پیغام خبره چې اکثر مغموم صاحب په خپلو د پروګرامونو کې کوي نو هغه بالکل د په دې شاعرۍ کې بالکل پټاګه دی هغه کیسه بالکل ښکاره وایي څه نظر به را سره شریکوئ او جی پروفیسر عطاءالرحمن صاحب خو زه وایم چې د هغه د ژوند حالاتو سره د هغه د شاعرۍ چې کوم اهم اړخونه نو هغه یې هم واضحه کړل څرګند کړل او په مثالونو کې په نمونې کې د هغې شعرونه هم وړاندې کړل نو دغه عمره موږ په شاعر باندې بحثونه کوو چې هغه زموږ اوریدونکو سره په ښه توګه متعارف شي د هغې د ژوند حالاتو پته ولګي د هغې د شاعرۍ خصوصیات چې کوم دي کومې خوبیانې دي هغه په مخ راشي نو هغه ډېر سره پروفیسر عطاءالرحمن صاحب په ډېر ښه انداز کې بیان کړل نو د هغې عطاءالرحمن خو د هغې د ټولنې ملګری دی د علاقې ملګری دی د شاعرۍ ملګری دی د هغې ژوند نه زیات خبر دی د هغې ټولې مجموعې به کتلي ما خو د فضل الرحیم لوهار دوه شعري مجموعې کتل دي چې یوه په کال 1214 کې چاپ ده او ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو او یو سخت کالې چاپ ده خو جنګ نه پکار نو د هغې دا دوه شعري مجموعې مې لوستې دي زه به په هغې حواله خبره کوم خو د عطاءالرحمن عطا صاحب د هغې د پیدایښت کال چې کوم و هغه یې خو 1972 دا د هغه دلته په یو شعري مجموعه کې هم دغه لیکل دی چې دی په کال 1972 کې دی پیدا شو په او 82 کې
72 کې. نو کدا چې تورما 2 کې نو کدا چې 2 نو دا دغه په یو کتاب کې لیکته او تورمان سه بيداوي نو تورمان سبوري نو زویم چې غي چې کوم د حافظ پوری دیوان چاپ کړ دې او دغه دیوان مقدمه کې فضل الرحیم لوهار په خپل لیکل ده. نو تورمان سه د نوٹ کې چې دغه په 15 صفحه باندې لوهار چې د حافظ الپوری د ذاتی حالاتو حاصلولو په خاطر مونږ هم پړومبي ځل سدیر شکاله اگاهو په کال 1980 کې الپوری ته تللی. نو دلته دا تاریخ بیا ماته غلط ښکاري چې دی بیا په 80 کې نه دي تللی ځکه چې په 2 کې هغه پیدا دی. نو د څلورو کالو مرخاو نو هغه پیدایښ نیټه د دې د مدوزلو کتل په کتاب کې وکتل تا رحمان نو هغه 2 بټی کې خو په دیوان کې 15 نمبر صفحه باندې د شپږ بیا د حافظ فضل الرحیم لوهار الپوری تتل او د حافظ الپوری خاندان سره ناستا دغه شجرې را وخکله. نو او دغه تاریخ دغه مشرانو نه معلومولو نو دا د څلورو کالو عمر کې ناممکن نه. نو دا تاریخ دلته غلط شوی دی. په کار د چې دا سمره کتابونه دي چې کې پن سره د دې اصلاح کی بالکل دغه چې کوم دی فضل الرحیم لوهار هغه چې څنګه تورمان تاوي د غزل شاعر دی. دغه په غزل کې ډېری خوبیانې دي، ډېره روانه لهجه ده، ډېره حدا پورې پوخ غزل دی او ډېره پاره کې یو خوږواله دی. خو یو داسې د پکې چې په دې جدید غزل کې دغه غزل ته جدید غزل ویما او دا چې واره دغه پکې موضوعات دي لکه ترک پسندین دا او خپل د معاشري اړخ تاغي هم ډېر شعرونه ویل دي، سیاسي نظر هغه ډېر خلري او بیا جمالیاتي زو کې ډېر جوړ دی. د دې ټولو باوجود د غزل په فن کې هغه بس داسې د نیوي غزل کې ډېر نیوي غزل کې یا زبداویم چې هغه صداسې نیوي الیکانو متاثره شو یا کڅوشتل. نو هغه په غزل کې ځنې وخت صداسې ولسی غونې انداز اختیار کو چې زه هغه دغه غزل لپاره ډېر ښه نه ګڼم. لکه دغه یو ځکه وی چې نمون د لفظو جوړ زه د جوړونه پیژنم او یا جوړي وو زه د جوړونه پیژنم. نو جوړ او جوړي مطلب دا دی چې داسې دا یا داسې معلومي کی داسې ښکاری زه د جوړونه پیژنم زه د جوړونه پیژنم. نو په عام ولسی لهجه کې خلک دا جوړ یا جوړي بیان وی جوړ نو پس ځنی سیمو کې او زمون بیا په هزاره کې په سیات کې جوړ زجو دیونه پیژندم. نو فضل الرحیم صاحب د جوړ لفظ په خپل غزلو کې دغه استعمال کړی دی. شعر دې زما د ازل کرخه بچو دغه سوي زنو زما د ازل کرخه به جو دغه سوي زنو زما جو په قسمت کې به جانان له سره نیوي زما جو په قسمت کې جانان له سره نیوي. دا جو په کې لهجه ده کنه دا جو لهجه ده ډیر زیات خپل کې دا د صوت مکمل لهجه ده کنه دا جو په کې ډیر خپل کې هغه کې تاسو خبر بالکل په خپل دې په کار دی چې دا جوړ وي چې په لیکلو کې جوړ وي او په وینا کې جوړ ډیر خوند کوي دا څه او په وینا کې ډیر خوند کوي دا کړه چې کوم دی نو هغه بیا موږ دا څه دی امر دی کړه نو هغه موږ کوو بیا وینا کې په لیکلو کې هغه موږ کړل نو دې پکې هغه جوړ په ځای یا جوړې په ځای جو استعمال کړ دې بلکې بیا دا اکثر شعرونو کې دی دا ټول دی هغه چې ما سمره شاعر وکتله نو زما جو په قسمت کې به جانان د سره نه وي. نو ډیرو اشعارو کې جو دی خو د یو غزل بیا ردیف جو اغسته دی وی خو دې یخشوي سمنه د جو خو دې یخشوي سمنه خو دې یخشوي سمنه د جو سچې دې پزړوي کوخه د جو او هغه سلا هغه بام ته ګوري ته هغه سلا هغه بام ته ګوري ته هغه سدي هغه لا پزړه د جو نو جو چې دې دای ردیف هم استعمال کړته نو دا او د سیله چې کومه ده دوم هغه اختیار کړی ده
او ځنې ځکه هغه لفظونه چې کوم دي هغه زموږ د ولسی لهجو نورو مغه لفظونه هغه اغست دي لکه مونږ وشتلو ته بیا وشتلو ته فعل امر کې و چې ولا نو او ولا ولې ځنې خلک وي ورغولا نو زما خیال دا ورغولا دا ښکاري چې لکه دا زیات سخت وشتلو لپاره چې لفظ وي اولا ورغولا څه معنی کې نور فرق نشته خو زه په لفظ کې فرق دی نو دی هغه عوامي کني انداز او لهجه چې له بولهجه چې دا ورغولا استعمال کړی دی یو شعر کې وي مونږ په خپلو کې په شر ورولي مونږ په خپلو کې په شر ورولي اسلام آباد چې پاک ته جنگ ساتي زه دې ورولي معنی باس کوم نه هغه فکر سره باس نه کوم دلته ورته سم متفق نه ما فکر سره وایي چې مونږ په خپلو کې په شر ورولي اسلام آباد چې پاک ته جنگ ساتي نو بیا نن سبا په جدید غزل کې ځنې شاعران داسې کوي چې هغې یوه نیغه مخاطبه کوي نو فضل الرحیم لوهار صاحب هم داسې نیغه مخاطبه کړده بلکې په یو مصري کې دوه مخاطبې کړدي وي خبرې په جړا شو جړلې ولې راشه خبرې یعنی دا یو سوالی خبره ده یو مخاطبه ده یو خطاب کوي یو سوال دی خبرې په جړا شو او دویمه مخاطبه ده جړلې ولې راشه خبره چې د روانې پښتونخوا مې ورته وکړه خبرې په جړا شو جړلې ولې راشه خبره چې د روانې پښتونخوا مې ورته وکړه او یا دغسې سوالي انداز چې کوم دی هغه زموږ په غزلو کې ځینو شاعرانو استعمال کړ دی خو په کلاسیکي کې دومره نشته ډېر لږ دی او په د جدید دور کې په جدید غزل کې استعمالیږي د زړه په غوږ واوره دا پوه شوې سوالیه دی د زړه په غوږ واوره دا پوه شوې ورانه به نه کړې پښتونخوا پوه شوې او زه محبت کوم خو سوال نه کوم زه محبت کوم خو سوال نه کوم زه هغه نه یم آشنا پوه شوې نو دا او پوه شوې دا اخر کې دی سوالي انداز چې کوم دی نو دا یو عوامي غونې او یو ولسي غونې رنګ دی او دی په غزل کې داسې خوشحال بابا وایي ډاکټر صاحب وی مې که زه درشم ستا تر ځایه خولې به راکړې هغه هم دا کړی وی مې که زه درشم ستا تر ځایه خوله به راکړې او بیا دغه سری هغه ځنې وخت کې زمونږ چې کومه ولسي محاوره ده زمونږ متل دی زمونږ روزمره ده د هغې پکې ډېر ښکلی استعمال کوي د یو شعر مطلع ده که دا څوک نه مني خدا به مني زما وجود به مني ما به مني او دې بل شعر ته وګورئ حقه خبره ده څه ټوکې نه دي پلار به یې مني خامخا به مني حقه خبره ده څه ټوکې نه دي پلار به یې مني خامخا به مني نو د غزل کې د هغې داسې غونې فکر چې کوم دی د هغې فکر نه د هغې دا فني او جدت چې کوم دی نو دا د هغې غزل کې یو تازګي غونې پیدا کړې ده او یو انفرادیت غونې پیدا کړې دی عطاءالرحمن عطا صاحب د هغې چې خبرې کولې نو د هغې په تعلیمي خبره وکړه چې ډېر په څلورم جومات کې ما دلته په کتابونو کې لوستو عطا صاحب هم وایي چې ډېر داسې پرایمري نه سکول پرېښودو خو سکول پرېښودلو نه پس د هغې شاعري کې چې زه ګورم نو هغې دا کتاب او تعلیم او نصاب دا هغې ډېر دته اهمیت ورکړ دی دا یې په شعرونو کې بیان کړ دی خو زموږ ډېر شاعران چې کوم دي لکه یوه خبره عام غونې زموږ دا ده چې زموږ پښتو په نصاب کې نشته او شاعران په نظمونو کې دا خبره کوي ډېر په عام انداز کې کوي یو غیر شاعرانه غونې انداز کې کوي یو ډېره خبره دا ده چې وی نور قومونه سپوږمۍ ته وختله پښتانه لا ډیرو ته ناست دي دا د یو خبره ډېر عام غونې انداز کې پکې شاعرانه څه خبره نشته اوس فضل رحیم روهار دغه د کتاب خبره کوي خو په دې کې لږه د دې شاعري وګورئ د دې شاعرانه انداز وګورئ دې چې هغې معنی دا کم وسوت ورکړی دی دې چې هغه کتاب کم ځای ته کم مقام ته رسول دی وی په مال غنیمت کې دا کتاب راکه زما شو په مال غنیمت کې
په مال غنیمت کې دا کتاب راکه زما شو په جنگ باندې مینه دغه زغره واخلستا شو په مال غنیمت کې دا کتاب راکه زما شو په جنگ باندې مینه دغه زغره واخلستا شو اوس دلته هغه د کتاب خبره دی کی دلته هغه د علم خبره دی کی دلته کې هغه بیا د جنگ خبره دی کی زغره کوي نو هغه کتاب په سمانه بندي او په مال غنیمت کې هغه کتاب غواړي دغه چې مونږ ګورو نو بل یو ځای دغه زاره چاودي سوال جواب خلکو له ورکا پښتو پکې شامل کړه نصاب خلکو له ورکا او دا کام به پکې خپل تقدیر په خپل بدلوي خو دا کام به پکې خپل تقدیر په خپل بدلوي خو د دمره قدر یو چې کتاب خلکو له ورکا زمون نه نصابونو بارکه ګوره هغه خپل په یو غلری او غریزه سیمه کې ناشته او هغه خپل دکان کې یغه یونیورسيټي کالج سکولونو سره داسې نږدې ناشته نشته او د نصاب نه خبر سره دی د حالاتو نه خبر سره دی خپل د جبه نه خبر سره دی هغه د تقاضو نه خبر سره دی هغه سره کمی علمي دی هغه نه خبر سره دی یو شعر وګوري زمون خپل اتلان زکه په نصاب کې نشته زمونږ خپل اتلان زکه په نصاب کې نشته چې د نصاب د کتابونو په شان نور خلک دي زمونږ خپل اتلان زکه په نصاب کې نشته چې د نصاب د کتابونو په شان نور خلک دي هغه یو تعلیمي شعور ته ګورئ معاشره کې زمونږ کوم یو علمي ده چې زمونږ کوم نصابونه زمونږ د قوم زمونږ جبه او زمونږ بیا هغه کې په نصابونو په تدوین کې د هغه په جوړولو کې عموما زمونږ ډېر لږ هغه استادان شامل دي هغه پروفیسوران شامل دي چې کوم واقعي د جبه سره مینه ده په دې باندې د طرف ته په دې باندې کمانډ دی چې کوم تاریخ نه خبر دی خپل ثقافت نه خپل اتلان پیژني نو هغه په دې نصاب کمیټو کې هم ډېر کمی مغموم صاحب همیشه د نصاب کمیټو کې وي هغه د صورتحال نه بیا زیات خبر دی چې هغه په خبره کول وایي خو له هر څه حیران شم چې دومره لري په غریزه علاقه کې ناشته او دومره خپل مهنت مزدوري خپل دکان سره مصروفه پاتې کیږي خو د هغه نظر تر لري پورې لګي د هغه رنګ چې کوم دی په شاعرۍ کې هغه څنګه چې عطا ډېر مضامین دی هغه چیرې کړل خو هغه داسې کې چې ځنې وخت کې دغه داسې ښکاري چې یو فکري غونې شاعر دی نو د هغې تخلیقي کیفیت چې څنګه جوړ شي یو څنګه چې طبع شعر لیکلو ته جوړ شي نو هغه بیا په ځان باندې جبر نه کوي نو هغه شعر ووایي هغه کې بیا بې ساختګي ده هغې کې یو رواني ده هغې په ځان جبر نه دی کړی یو شعر کې وایي دا یو دوه شعرونه زه وایم دې کې د هغې لهجه چې کومه ده ډېره شوخه ده او داسې د شعرونو رنګ چې دی هغه ډېر شګفته غونې دی وی د تا سره چې مونږ سمره ښه کړي ته یاد کا د تا سره چې مونږ سمره ښه کړي ته یاد کا له تا سره نور څه وکړي په شا دې سړی واخلي د تا سره چې مونږ سمره ښه کړي ته یاد کا له تا سره نور څه وکړي په شا دې سړی واخلي او یو بل شعر دی وی غم د معاش هم څه بدمعشي کوي معاش سره بدمعشي میرا څه تضاد دی پکې هغه د معنی د تضاد هغه یو خوند دی پکې یا هغه لفظي ښایست دی پکې غم د معاش دوباره وایه غم د معاش هم څه بدمعشي کوي دې پکې جدا د زړه نه نوځي غم د معاش هم څه بدمعشي کوي غم د معاش هم څه بدمعشي کوي دې پکې جدا د زړه نه نوځي او معاش او بدمعشي سره لکه یو شوخي دی د پکې یو شګفته غونې رنګ دی خو د معاش او د بدمعشي کول زړه نه وتل غم د معاش هم څه بدمعشي کوي غم د معاش هم څه بدمعشي کوي دې پکې جدا د زړه نه نوځي نو په لفظونو باندې د دې قابو چې کم دی هغه گرفت چې کم دی هغه هم ډېر مضبوط دی او د اظهار لهجه چې کومه ده هغه هم ډېره غزلیه ده او ډېره ښکلې ده زه وایم که مغموم صاحب ته ټایم لږ پاتې نه شي چېرته
لږ ماته به یادګیري نه کوئ زه د هغې یو نور 4 شعرونه ویم هغې کې ګورئ چې د څومره لفظونه هم آسان استعمالوي او په هغې کې یوه خبره چې کومه ده هغه د اظهار په ډېرې ښکلې پیرایي کې هغه پیش کړي چې بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم چې بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم چې مې په مینه باندې یو ښکلی ایمان نه راوړي چې بې ایمانه ورته نه وایم نو څه به وایم چې مې په مینه باندې یو ښکلی ایمان نه راوړي او ګټه دې نه راوړي د ګټې تمداري نه یو ګټه دې نه راوړي د ګټې تمداري نه یو ګټه یې دا ده چې په مونږ پسې تاوان نه راوړي ډېر ښه او بل دا شعر چې دی دا خاص کې بیا زمونږ د ملک په حالاتو کې په مذهبي حالاتو کې ډېر باماني شعر دی وایي فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان پسې هندوان نه راوړي فتوا د کفر مسلمان په مسلمان لګوي فتوا د کفر مسلمان پسې هندوان نه راوړي مونږ کې د دې هغه لهجې ته ګورو د غزل لهجې ته ګورو د غزل مزاج ته ګورو د دې لهجې ته ګورو نو لهجه د غزل لهجه ده خدای ولا خوږه لهجه ورکړ د دې وینا په هغې کې چې بیا دې کوم مضامین رانغاړي نو هغه جمالیاتي دی که هغه عشقي دی که هغه په معاشرې باندې طنز دی او تنقید دی او که هغه د کتاب او د نصاب خبره ده او که هغه د هغې سیاسي نظریات دي نو سیاسي نظریات چې هم دي هغه هم داسې په رمز کې او په کنایې کې هغه بیانوي چې هغه د غزل هغه وجود ته نقصان نه ورکوي لکه او دا سیاسي شعرونه د هغې 2-3 ګورو که سرحدونه د وطن ساتي نو ډېره ښه ده که سرحدونه د وطن ساتي نو ډېره ښه ده که موږ د ښار ساتي نو موږ د څوک ښار نه ساتي که سرحدونه د وطن ساتي نو ډېره ښه ده که موږ د ښار ساتي نو موږ د څوک ښار نه ساتي او یو د هغې یو شعر چې په هغې باندې بس د هغې څه تلمي ده څه اشاره ده په هغې زه نیم پوه شوې چې کله به پوه شلم اتفاق به ورسره وکړم خو لا پرې نیم پوه چې نیم پوه نو دا زما کم علمي ده چې زه ورسره اتفاق نشم کولی هغه وایي امن خور شوی دی د لر او بر نه امن خور شوی دی د لر او بر نه جنگ شروع شوی له لاهوره ګوره نو زه نیم پوه چې د کوم زمانې ته اشاره کوي کوم وخت ته اشاره کوي لاهور نه جنګ څنګه راغی څنګه خور شو تپوس پتې کوو چې کله پې پوه شوم او بیا به ډاکټر صاحب ډېره مهرباني ډېره خوښ کوي ډېره مدد کوي همیشه سره وخت دومره وفا نه کوي وخت را سره بیا ګورو چې ډاکټر صاحب رانه اکثر غټې ګیلې بیا کوي زما وخت کم پاتې شو او ورزو خپل بل محترم درون خو ډاکټر احمد محبوب صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شیر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر رالی وی په خیر اوسئ ټکر صاحب ډېره مهرباني په خیر اوسئ ډاکټر صاحب خبرې مو د عطاورحمان پروفیسر عطاورحمان عطا صاحب هم واورېدې د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې مو هم واورېدې څه نظر به را سره شریکوئ د فضل رحیم لوهار په حواله باندې د هغه د فن په حواله باندې د هغه د خیالاتو په حواله باندې څه نظر به را سره شریکوئ ډېره مهرباني ټکر صاحب لومړی خو دا وضاحت کوم چې ټکر صاحب ما چېرته دا ګیله نه ده کړې چې ما ته وخت کم پاتې شو ما خو تنقید په تا باندې کولو اوس یې در باندې کوم چې دا د اینکر یا کمپیر چې ورته وي هر څه چې ورته وي دا د هغه ذمهواري وي چې په ټولو شریکوالو کې به وخت چې کوم دی پوره برابر تقسیموي مغموم صاحب وایي تنقید نه کوم شکایت کوم زه هم تنقید کې شکایت کې خو فرق نشته که نه صحیح شو نو یو خو دا دی چې دا د نصاب په حق د چې کوم شعرونه دي که نه نو ما کتلي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وایي که ډاکټر اسماعیل ګوهر چې د ده مجموعي خو د شاعرۍ 15 دي خو موږ ته دا 2 رارسېدلي دي او چارې ښه چې موږ ته یې راولېږلې په ډاک باندې او ډېر تکلیف یې کړی دی ډېره مهرباني ده او نو دغه 15 مجموعي چې کوم دي نو په دې کې دا 2 موږ کتلي دي که نه ګوهر صاحب کتلي او ما کتلي دي په دې کې دغه د نصاب والا چې کومه خبره ده نو دا ما پکې دا شعرونه وکتلو او خبره لکه بده نه ده صحیح ده
خو لکه دا دی چې موږ چې کله دا نصاب کمیټې ته موږ راغلي یو که نه، نو زما نظر چې کوم تېرېږي نو په دې کې زموږ اتلان اوس شته دی. باچا خان هم پکې شته دی، فقیر اے پی پکې هم شته دی، او د سپین تنګي هغه شهیدان چې کوم دي هغه پکې هم شته دی، د بابړي شهیدان پکې شته دی، د ټکر شهیدان پکې شته دی. نو زما دا خیال دی چې هغه شکایتونه چې کوم دي چې کوم پخوا به موږ کولو، اوس دا چې کوم د پرایمري والا حصه ده که نه، نو په دې کې دغه ټول زموږ دغه چې کوم قومي اتلان دي یا شهیدان دي زموږ قومي، نو دا ټول پکې ځای شوي دي. بیا هم کمیا خو به خامخا وي ځکه چې دا لوی ملک دی او قسم قسم خبرې دي پکې. خو بهرحال یعنی څه ناسته چې کوم دی نو اوس هغه دغه چې کوم دی نو پوره شوی دی. بل دا ګوهر صاحب چې کوم د جو والا خبره وکړه نو دا ما نوټ کړي وه په دا شیانو کې. اصل کې دا ځینې قبیلو کې یو خاص لفظونه وي چې د هغې تکیه کلام وي که نه، په بل ځای کې هغه نه استعمالېږي، هغې استعمالوي. نو په یو لحاظ خو لکه دا ښه شوي دي چې دا استعمال کړی چې نورو خلکو ته پته ولګي چې په سوات د سوات په پښتنو کې دا جو لفظ چې کوم دی په دې پسې بلا لطیفي هم شته دی. اوس دا موقع داسې ده چې د هغه لطیفو ویلو نه ده، خو لکه دا دی چې نورو پښتنو ته دا پته ولګي چې په سوات کې چې کوم دی جو یو ټکی دی چې دوی د کلام په طور باندې ټیک دی د جوړ په مانو کې استعمالي یا په هر مانو کې، ځکه چې کله کله دا د جوړ په مانو کې نه راځي، د خو په مانو کې راځي. خو خدا سي نه ده، جدا سي نه ده. نو خدا دې چې لکه په شعر کې چې کوم دی نو ما ته هم داسې ډېره ښه نه لګېدو، دا ټکي ډېر ښه نه لګېدو. خو بهرحال په دې لحاظ ښه دی چې نورو پښتنو ته پته ولګي چې په سوات کې چې کوم دی جو هم یو تکیه کلام شته دی. بالکل دا فضل رحیم لوهار صاحب چې کوم دی نو ډېر ښه شاعر دی، زما په خپله ډېر خوښ دی. یو خو دا دی چې مخلص شاعر دی، ډېر دا شعرونه یې په تر کې چې دی چې کومه خبره کوي نو ډېر د زړه نه یې کوي، یعنې په خبره کې چې کوم دی خلوص وي که نه. یو خو هسې وي چې یو سړی هسې په شعر کې یو روایت بیانوي خو د زړه نه یې قبول کړی نه وي، او د ده د خبرو نه د شعر د انداز نه داسې پته لګي چې دی خبره چې کوم دی بالکل د زړه نه کوي، او دی د ځپلي ولس د حقونو خبره هم کوي. او د ده په شاعرۍ کې چې کوم دی ډېر طنزونه دي، ډېر د طنز شعرونه پکې دي، هغه چې کوم دی د هغې نه پته لګي چې دی ډېر ویښ شاعر دی، ډېر په ولس مین شاعر دی، او ډېر د ویښ شعور شاعر دی، یعنی مطلب دا چې بیدار شاعر دی. دی ټیک دی چې دی خو په دکان کې ناست دی، خو په دکان کې چې کوم دی ناست پاتې شوی نه دی، بلکې په ټولو پښتونخوا نظر دی، او چې څه کېږي او څه شوي دي یا څه کېدونکي دي نو د هغې ټولو چې کوم دی دی پویه لري او په هغې باندې شعرونه ویلي دي. د شعرونو نه یې پته لګي چې دی ډېر بیدار شاعر دی، او د خپلې معاشرې چې کوم دی د خپلې ټولنې ډېر سوچت تصویرونه یې پیش کړي دي. مطلب دا دی چې لکه دا دی چې د هر څه نه خبر دی، د سیاست نه خبر دی، دهشتګردۍ نه خبر دی، د امن قیمت ورته هم معلوم دی، او د دهشتګردۍ هغه چې کوم نقصانات یا ورته هم معلوم دي. او بل دا دی چې صرف شاعر نه دی، دی محقق هم دی، د حافظ الپوري دیوان یې مرتب کړی دی. خو یو دغه کوم چې لکه ټیک دی، لکه ټکر صاحب ورته اشاره وکړه چې هغې فرهنګ هم لیکلی دی، په حاشیو کې هغه فرهنګ لیکلی دی، د ګرانو ټکو معنی لیکلي، خو لکه ترتیب او تدوین دا فارسي ترکیب دی که نه. مثلا داسې پکار و چې ترتیب او تدوین، دا ترتیب او تدوین دا صرف واو چې کوم دی دا فارسي ده. نو موږ په پښتو کې چې لیکو نو ترتیب او تدوین. او دیوان حافظ الپوري نو پکار داسې وه چې د حافظ الپوري دیوان دا اوس شکل کې چې کوم دی دا د فارسي ترکیب دی چې دیوان حافظ الپوري، او بل د الپوري په ځای باندې الپوری لیکلی دی که نه، دیوان حافظ الپوری. نو په دې باندې موږ یو وارې په ټي وي سټیشن کې په حافظ الپوري باندې پروګرام کولو، د په شاعرۍ د په فن باندې، او په هغې کې چې کوم شریکوال وو نو یو مرحوم خیال بخاري صاحب او یو مرحوم میاں تقویم الحق کاکا خیل صاحب وو. نو زما د خولې نه الپوری ووتو، حافظ الپوری. نو هغې باندې تقویم صاحب ډېر بد وګڼلو، وی الپوری ورته مه وایه، حافظ الپوري ورته وایه، حافظ الپوري.
نو بس هغه ورځ نه چې کوم دی نو زه اوس کله هم چې د حافظ صاحب نوم اخلم حافظ الپوري وایم الپوري نه وایم حافظ الپوري نو دلته کې چې کوم دی الپوري لیکل دی دا ټیک دی لکه دغه نه دی خو لکه د شاعر څه بیا چې کوم دی حافظ الپوري او څه ډېر الپوري او څه ډېر ښه لګي بالکل او جی بیا چې کوم دی نو د په شاعرۍ باندې خو بلا خبرې وشوې او ډېرې ښې خبرې پرې وشولې او دی د حافظ صاحب د خاورې شاعر دی او خامخا چې کوم په کومې خاورې چې حافظ صاحب شاعري کړي وي هغه پکې پیدا شوی دی نو خامخا به هغه د فضل رحیم لوهار په شانې شاعران پیدا کوي او ډېر چې کوم دی دا چې کوم ګوهر صاحب اشاره وکړه که نه چې دا کال 1900 دغه چې کوم دی دوه ویایم او نو دغه ما هم سوچ کړی چې هغه کومه خبره چې ګوهر صاحب وکړو نه صحیح ده او شعري مجبور خو 15 چاپ دي دا خو زمونږ چې کوم دی پروفیسر صاحب عطاالرحمن صاحب د دې ذکر وکړو چې لومبۍ مجموعه چې کوم دی په 1999 کې چاپ شوې ده او د وخت تیارې او دویمه مجموعه چې کوم دی په 2003 کې په آینه کې د خالونو خندا او درېیمه مجموعه چې کوم ده نو هغه ګذر دی 2009 کې او څلورمه مجموعه چې کوم دی دا ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو او پنځمه مجموعه چې کوم دی خو جنگ نو پکار دا په 2000 کې چاپ شوی یعنی اوس چاپ شوی ده او لکه څنګه چې زموږ ملګرو وی چې رسمي تعلیم نه دی کړی خو رسمي تعلیم څه ضروري نه دی مونږ یو تنظیم په خوا جوړ کړو پن مونږ یو تنظیم جوړ کړو پېښور ایجوکیشن نیټورک او هغه کې زموږ موټو دا و چې how to educate the educated people to educate the educated people ډېر خلک چې کوم دي هغه educated مطلب دا چې ډیګریانې ورسره وي خو هغه educated نه وي یعنی د ډیګریانو تر حده پورې خو هغې تعلیم یافته وي هغې لټریټ خو وي خو ایجوکیټډ نه وي لټریټ وي دغې ته او هغې چې کوم دی د ډیګریانو تر حده پورې خو هغې ته څه تعلیم یافته ویلی شي خو چې بیا خبرې ورسره وکړي نو د خبرو نه بیا دا پته لګي چې هغې ایجوکیټډ نه وي نو لکه دا پوهه چې کوم ده نو دا ټیک دی دا په مکتب او سکول او یونیورسټي او کالج دا پوهه ورکوي خو لکه دا دی چې په کوم سړي کې چې خپله پوهه نه وي که نه نو مکتب او کالج او یونیورسټي چې کوم دی په هغې کې پوهه نشي پیدا کولی او په کوم سړي کې چې خپله پوهه وي دا په خپل ذات کې چې کوم دی یو انجمن وي یو یونیورسټي وي یو اداره وي نو دا چې کوم دی دغه تعلیم چې کوم دی کوم چې رسمي تعلیم دی د هغې سره د پوهې تعلق نشته نو دی که د رسمي تعلیم کړی که نه دی کړی خو د ده دا شاعري چې کوم ده د دې نه دا اندازه لګي چې دی ښه تعلیم یافته سړی دی په هر څه پوه دی د تعلیم نه مطلب خو دا چې سړی ځان پوه کړي که نه د دې خاورې څه تړلي چې کومې مسلې دي د دې وطن څه تړلي چې کومې مسلې دي او د دې قوم او د دې قبیلې سره چې تړلي کومې مسلې دي چې په هغې باندې ځان پوه کړي نو بس دغې ته پوهه ویلی شي نو هغه پوهه چې کوم دی د ده ډېره زیاته ده بل د په کتابونو کې ما یو شی دا نوٹ کړو ګوهر صاحب شاید چې ورته سوچ پام نه وي کړی چې زموږ دا روایت دی چې د کتابونو په سر کې حمد او نعت دا خامخا وي که نه نو دا لکه ضروري خبره نه ده نعت یا حمد د کتاب په سر کې چاپ کول څه داسې قدغن نه دی خو بس یو روایت را روان دی دا رسم را روان دی چې ړومبی پکې حمد وي او دویم چې کوم دی دا نعت وي او دا روایت د مات کړی دی د ده په کتابونو کې دا حمد او نعتونه په سر کې نشته ما بیا ټول نه وي کتلي کېدای شي په منځ کې وي خو کم از کم په سر کې نشته نو زه د دې لکه دغه نه کوم نه مخالفت کوم نه حمایت کوم که څوک کوي ټیک دی که نه کوي ټیک دی ځکه چې دا ضروري نه ده چې خامخا دې پکې د شاعرۍ په مجموعه کې نعت او حمد وي بلکې زه ښیم چې نه دي پکار ځکه چې دا خو د شاعرۍ مجموعه وي نو که څوک حمد او نعت د زړې غواړي چې ولیکي خو ولې لیکي او که نه د دې لپاره یې پکې چاپ کوي چې دا یو روایت دی نو هغه روایت تر مخه چې کوم دی نو که نه یې کول غواړي نه لیکي هسې دا ما یو دغه نوٹ کړو چې یاره د ده په دغه کې دا نشته که نه بل چې کوم دی د ده په شاعرۍ باندې چې کومې خبرې وشوې نو لکه دا دی چې ډېرې خبرې پرې وشوې
بلکې تاسو خیال یې کنه تاسو دغه چې کوم دی د چې کوم ذکر کوي تاسو اکثر په خپل خبرو کې ذکر کوي چې را د پکار دي چې د یو سړي په شاعرۍ کې د یو پیغام وي نو تاسو کو د دې شاعرۍ ته وګورئ هغه پیغام او ځکه د پیغام دی زه هغه پیغامونه مالا غون کړی تکل صاحب هغه چې کوم پیغامونه دي کنه کوم پیغام د ټولو شاعري پیغام دی یعنی ځکه خو داسې شعر شته چې پیغام پکې نه وي ټول څه د تنظ په شکل کې څه د تنقید په شکل کې څه د معلوماتو په شکل کې نو د په شاعرۍ کې چې کوم دی ډېر پیغامونه دي او ټول شاعرانه لوازمات چې کوم دي د په شاعرۍ کې موجود دي یعنی مطلب دی چې کوم د شاعرۍ کم صنایع بدایي دي وغیره وغیره ټول د په غزل کې موجود دي او لکه د غزل داسې دی کنه لکه د خدایي خدمتګارو په شان غزل کنه خدایي خدمتګار شاعران چې هغه چوکاټ به د غزلو او پکې به د نظم خیالات بیان شي نو زه هم داسې کړی دي یعنی چوکاټ د غزل دی او پکې چې کوم خیالات بیان شوي وي هغه اکثر د نظم خیالات وي او تشبیهات او کنایي ترکیبونه او مختلف اصطلاحات او مختلف روزمري محاورې متلونه دا ټول د په شاعرۍ کې شته او د فطرت رنگونه پکې هم شته یعنی ډېر د فطرت مناظر بیان کړي دي او ډېر ژوره مشاهده ده ټکر صاحب ډېر یعنی جزئیات بیان کړي دي ډېر جزئیات بیان کړي وړي خبرې بیان کړي دي چې د بل شاعر به ته پام نه وي د پام دی او د شاعرۍ داسې پته لګي چې ډېره وسیع تجربه ده ډېره وسیع مشاهده ده او ډېر قدر کلام شاعر دی یعنی کم خیال چې بیانول غواړي نو ډېر په ښه طریقې بیانوي شي بیانوي او د غزل نه علاوه په د زو کتابونو کې نظمونه او هایکوګانې هم شته دي خو بنیادي طور د غزل شاعر دی دا چې کوم په مختلفو رویو باندې کم طنزونه کړي دي کم تنقیدونه کړي دي د هغې نه پته لګي چې ډېر د ویښ شعور شاعر دی لکه یو شاعر دی چې د ملک نظام مې د پښتو املا ده د ملک نظام مې د پښتو املا ده او د هر چا خپل بادشاہي ده پکې نو دا خبره ډېره ټیک کړې ده یو خدای د نوي املا چې کوم ده که نه د ملک نظام مې د پښتو املا ده د هر چا خپله بادشاہي ده پکې نو دا د پښتو نوي املا چې ده د دې نه ډېر خلک تنګ دي که نه یو خدای یګانې چې کوم دي نو پنځه یګانې دي او دا پنځه یګانو باندې اکثر چې کوم دی دا خلک پې نه پوهېږي خاص خصوصا دا د مخصوصه یې چې کوم ده که نه دا مخصوصه یې او دا مجهوله یې د دې په استعمال باندې زمونږ خټک چې کوم مونږ ډېر واضح استعمال کوو د مخصوص یې او د مجهولي یې مونږ ډېر واضح استعمال کوو مونږ ته پته لګي چې دا مخصوصه ده او دا مجهوله ده خو اکثریت مثلا زه تا ته یو شعر وایم که نه چې دا منم چې علي خان د 400 دی دا منم چې علي خان د 400 دی خو دا قبر د هغه نه پردی دی اوس ګوره 400 او پردی دا دواړه یو کافیه نه ده صحیح کافیه نه ده که نه 400 کې مخصوصه یې ده او په پردی کې مجهوله یې ده یا دا د ساحل سے مشهور غزل کوم دی که څو ځله دستور لمې کدی پکې ماتېږي نن تن د ماتون که مې تندی پکې ماتېږي نو ګوره مې کدی او تندی چې کوم دی نو دا صحیح کافیه نه ده د مې کدی سره مې کدی خندېدې تلې راتلې 400 دا یو کافیه ده او تندی لیونی سړی سپی وغیره وغیره دا چې کوم دی د مجهولي یې کافیه ده نو دا د هر چا خپله بادشاهي ده پکې دا اوس دغه چې کوم دی که نه او بعضې خلکو ډېر چې کوم دی په ډونډ پښتو خبره چې په ډونډه وایي چې زه نه منم نوي املا نه منم نو دا نوي املا نه منل چې کوم دي نو دا هم صحیح رویه نه ده ځکه چې په دې باندې زمونږ د صوبایي حکومت یا زمونږ د پښتو اکاډمۍ په دې بلا پیسې په خرڅ کړي باړګلۍ کې ورباندې بلا ورکشاپونه او بلا سیمینارونه کړي دي نو څوک دا وایي چې دا نوي املا د قلندر څخه خوشحال سړی دغه املا په کمیټې کې نه ناسته نو دې ته په کوم نظر ګورئ دا هم یو خبره ده که نه چې د قلندر څخه د سړی په دغه کې نه نو قلندر صاحب ته دعوت ورکړی خو نه ولاړ که نه قلندر صاحب ته دعوت ورکړی شوی
نه کلندر صاحب ته دعوت ورکړی شوی خو نو لاړ خو هغه دغه نوي املا چې کومه نو هغې کې خو صرف دا یو چرګې هي چې کوم دا دغه د کلندر صاحب دغه د خلاف نور خو ټوله هماغه د کلندر صاحب والا املا ده. دا یو چرګې هي چې کوم دا دغه چرګې هي هغه د یو خاص اواز دپاره زړه ته وغیره دپاره دغه کوله چې دا د امضا کله د خلکو نه هېره شي نو ورباندې ویلي لیکي په زړه باندې یا په ته باندې یا په په باندې د هغې دپاره دغه یو ساوند دپاره هغه دغه چرګۍ هې راویستلي وه او هغه چا نه منله. مثلا نوره املا چې کوم دی د باړګلۍ اخ هم دغه املا ده چې کلندر صاحب ورسره اتفاق کوي او ټول پښتانه ورسره اتفاق کوي. نو لکه دا دی چې پای کې به خامې وي هغه خامې نه انکار نه شي کېدی څه خامې پکې پاتې وي خو لکه دا دی چې دنیا خو مطلب دی چې دې طرف روان نه چې ساینټیفیکلی به یو سیس ته اپروچ کوي که نه. اوس زه تاسو یو خبره کوم که نه چې هغه یې د کوم لاندې چې دا دوه ټکي دي تاسو ته مجهوله وایې کار ته ورته وایې او کومه چې اوږده یې ده نو ته ماته ووایې چې په دې اوږده یې او په دې یې کې څه فرق دی. ما ته خو په دې کې هېڅ فرق نه ښکاري. نو اخر ته نه نشته پکې ټکر صاحب اوس په دې باندې بیا یو پروګرام وکړه په دې املا باندې بیا به دا مسلې پکې وچوړو فرق پکې ډېر دی. بهرحال هغې طرف ته اوس نه ځو. نو بیا چې کوم دی د دې یو شعر دی چې داسې لوټلو ته هم نه پرېږدم داسې لوټلو ته هم نه پرېږدم دا زما زړه دی پاکستان خو نه دی. اوس ګوره که نه په دې کې یو طنز دی په دې کې یو ترکیب دی او ډېر په ښه طریقه مطلب یې دا چې دا پاکستان چې کوم دی دا خلکو لوټلی دی. لکه څنګه چې دا زموږ نن سبا حکومت چې کوم دی دا اوسنی حکومت چې دا د پخوانیو خلکو باندې الزامونه لګوي نو هر چا لوټلی دی. یاره یو کس نه دوه نه وي درې نه وي د څو نه وي دا په زرګونو په لکونو خلک دي چې بس چا وس موندلی دی که نه چا ته وس په لاس راغلی دی نو دا ملک لوټلی دی. نو دی وایي چې داسې لوټلو ته او که داسې لوټلو ته هم نه پرېږدم داسې لوټلو ته هم نه پرېږدم دا زما زړه دی پاکستان خو نه دی. نو ډېر ښه شعر دی او دغه شعرونه د په شاعرۍ کې بلا شی دي. لکه مثلا د امن دشمنان دي بس رښتیا خبره دا ده د امن دشمنان دي بس رښتیا خبره دا ده زمونږ ورسره هم په دې یوه خبره جنګ دی. د امن دشمنان دي بس رښتیا خبره دا ده زمونږ ورسره هم په دې یوه خبره جنګ دی. او یارانو زه د دې سړي په حساب پوه یم یارانو زه د دې سړي په حساب پوه یم دی د چنار په سیوري ځان ساتي چنار نه ساتي. د امن دشمنان دي بس رښتیا خبره دا ده زمونږ سره هم په دې یوه خبره جنګ دی. او یارانو زه د دې سړي په حساب پوه یم دی د چنار په سیوري ځان ساتي چنار نه ساتي. ډېر ښه یاره یاره ډېر. او که نه لوهاره هله به د هر څه نه خبر شي سړی چې د خپل ذات د دایرې نه را بهر شي سړی. او خبره دا ده چې بېشکه محبت پکار دی ژوند ترې بغیر نه کېږي ځکه محبت پکار دی. او د خلکو خپله خوښه مونږ ورته ویلي دي چې نفرت پکار دی له ټوپکه محبت پکار دی. و ډېره لا ډېر ښه او ډېر د مزې ډاکټر صاحب ډېره مهرباني زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی. مالا او زما پروډوسر بختور شاله اجازت راکړئ په لوی الله م سپارو او ښه شپه درته غواړم. د واشنگټن دی او تاسو ډیوه اورئ. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلای او اوریدلای شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. هیر یې نکړئ.